نن پاکستان تباہ پدے دے او غرق پدے دے. کم سڑے چې د پاکستان حکمران شي ا د خدای دعوه وکړي. هغه وایي چې هم چومن دیګری دی، دا جوړ زما د پلار ملک دی او زما د پلار جایگیر دی، زه چې څه وایم هغه به کېږي او زه چې څه کوم هغه به کېږي. حکمران عزیزانو د ملک داسې پکار دی لکه عمر فاروق چې د شپې ګرځي گشت کوي. نن ستا حکومت چې د شپې ګرځي او گشت کوي نو په جیبونو ډاکې اچوي، جیبونه شو کوي. د غلو نه حکومت زیات غل دی. ما وړاندې دا خبره کړې وه چې د اسمبلی د ممبرانو منډۍ لګېدلې وه که نه وه لګېدلې؟ تاسو ټولو ته پته نه وه؟ یو پوسټینګ یو ځای نه بل ځای ته یو بدلی په 75,000 روپۍ، یو ایکسین نه ډایرکټر جوړول په 3 لکه روپۍ. نو د غلو خواص نامه بدنامه ده. لوی غله خو دا و، لوی غله خو دوی دي. ورشه یو انسپکټر برتی کوا په 80,000 روپۍ، بیا دې ټولو دلالان ساتلی. دلالان دا اورېدو درته نه وایم، مخامخ به په دې رزیلو ثابته کم. دا اورېدو نه وایم. ما ته پته په دې ممبرانو به 70 لکه روپۍ سینټ له ووټ ورکول، د دوی اغستل مخامخ درته پې ثابته. تمام خواص او عوام د دین عاجز دي چې هغه په دې 5 خبرو باندې علم حاصل کړي. لومبنۍ خبره دا ده ان الله عنده علم الساعه، د قیامت علم سوا د الله نه بلی چاته نشته. معین تاریخ دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشته. یو آثار قیامت دی. آثار قیامت دا بیان کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت علامه بدای چې یو خبا ان تر الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. اغا خلق چې د ډېرې غریبۍ د وجې به ګډې او چیلۍ سرولې، هغه به هم لوی لوی محلونه جوړ کی او په لوی لوی محلونو کې به اوسي. بل د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو د جمعې ورځ به
د جمعې ورځ ته جمعه ویل ډېرې وجې دي، خو یو وجه پکې دام ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې دا ټول کائنات به په دغه ورځ را جمع شي او د خدای مخې ته به پیش. بل آثار قیامت دادی چې خلکو نه به حیا لاړه شي، حیا به خلکو کې نه وي. دار سړی به سترګې شلیدلې وي، هغه حرکتونه به کوي چې الله دې امان راکړي. زما په یاد زمون په دې ملک یو داسې دورم تیر دی چې مشر او سپینګیره سړی به په کټ کې ناستو، نو چا به په کټ کې د ناستې جرأت نشو کولی، یا د سپینګیري او د مشر سړی مخې ته به سرتور سر څوک نشو راتلی. ښځو نه به حیا لاړه شي. اوس ښځو نه حیا تلې ده او که نه ده تلې، نو ما ته د بیان ضرورت ځکه نشته چې ما نه زیات تاسو خبر یې. دا آثار قیامت دي، ټول موجود دي. عزیزانو، دویم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې د عرفات په غونډه ولاړو، لکه یو نیم لک صحابه ورته ولاړو، تقریر کولو. ورته وی چې او صحابه هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې مسلمانان به په خپله د اسلام جرړې پرې کوي. مسلمانان به داسې اسباب جوړي چې هره ورځ به د مسلمان د کور نه جنازې د اسلام وځي. حکمران طبقه به بی دین وي، حکومت کې به دین نه وي، په خپله به بی دین وي، او اسباب د معاش به بی دینو ته جوړي. تاسو وګورئ په دې ملک کې دا وجه هم موجوده ده. حکمران طبقه د دین نه څومره لرې ده، هغه تاسو ټولو ته پته ده. دویم، وینزل الغیث، الله فرمایي چې دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشته چې باران بکله کی. د محکمه موسمیات پیشنگویی وغیرہ چې دي، آپ خپل ځای زه درته اوس تفصیل نه بیانوم، ما سره که چاته اشتباه وه بیا پې خبرې وکړي. معین وقت د باران د نزول سوا د الله نه بلی چاته نشته. ويعلم ما في الارحام، د مور په خېټه کې معلومول چې دې کې نر دی او که ښځه ده، دا علم سوا د الله نه بل هیچ چاته نشته.
موجودت تحقیق سکریننگ باندې دوی وای چې اوس دا پته لګي چې دا خېټه کې معشوم دی الک دی او که جینۍ ده. علما لیکي چې خېټه کې معشوم ثابت شي دین هغه وخت مراد نه ده، هغه وخت ښځو تم پته لګي چې دا هلک دی او که جینۍ ده. تاسو د زړو ښځو نه تپوس وکئ چې کومه ښځه حامله وي او د هغې د خېټې بوج په ښي طرف باندې نو ښځو ته پته لګي چې دا جینۍ ده، او چې د هغې بوج په ګس طرف باندې نو دا پته ورته لګي چې دا هلک دی. مراد د دې نه هغه وخت نه دی چې بلکل ماشوم په خېټه کې تیار شي. دې نه دا مراد دی چې د مور رحم ته چې نطفه لاړه، الله وی دا علم ایچا ته نشته چې دې ساس کی نه به زه هلک جوړوم او که جینۍ به جوړم. ما په خبرو پوهېږئ؟ څه وخت کې چې ازدواجي تعلق کې نطفه د مور رحم ته لاړه، اوس دغه ساس کی نه به هلک جوړېږي او که جینۍ به جوړېږي. دغه جرم چې دی دا په هیڅ آله باندې اس طاقت معلومولی نشي چې دې جرم نه به هلک جوړېږي او که دې نه به جینۍ جوړېږي. څلورم شی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ایس نفس تا دا علم نشته چې زه به سبا څه کار کوم، زه به سبا څه کوم. اراده یې څه کړې وي، روان چرته او په لاره کې غړس شي، یا دماکه وشي یا اکسیډنټ وشي یا ورته دشمن په لاره کې ولاړ. روغ وته د کور نه په کومه اراده وي او رای ولی کور ته په کټ کې مړ او تیکه تیکه. نو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، زه به سبا څه کار کوم. الله فرمایي د دې علم سوا د الله نه بل هیچا ته نشته. هر کله چې انسان دومره عاجز دی چې دا علم نه لري چې زه به سبا څه کوم، سبا به ما سره څه کیږي، نو بیا حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے، حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے، خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز. خاورے نہ پیدائے اور بیا د خاورے نہ پرہیز کے. نو زما عزیزانو تاسو ته د خپل انجام اس پته نشته، او په دې پاکستان کې خو هره ورځ تاسو ته خدای د خپل قدرت رنگ رنگ مناظر خی، رنگ رنگ. اوس بیله خبره ده چې دا ګوګو قوم دی پې پوهېږي نه. کینیا بله ورځ چې کوم منظر الله په پاکستان کې تاسو ته وښوده، که عقل درکې وي او لږ د سړیتوب بوی لرئ نو خدای ته به په سجدو سجدو تندی مات کوي چې وای د قدرت مالکا که ته غریب رانیوی شي نو غټ سنډاګان هم رانیوی شي. اے د قدرت مالکا که ته غریب په یو افسر باندې ډسمس کولی شي نو یا الله ته د ملک وزیر اعظم هم
تله په دوره د ملک ترجمانه ته ده او په ایرپورټ چې کوزیږي نو موټرم د ډرایور په لاس ورته نصیب نشو په خپل چلولو بیا د جنگ شاولی قطار بانس بچ ما ورته وی داغه انجام مکتو تله په کم نیت وی بار ملکونو ته اور آلے په کم نیت بیا د دې قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو نه تپوس وکړي چې په موټروم پلیټونه لګولي ایم این اے ایم پی اے نن ستا پلیټ څه شو ستا هغه ایم این اے توپ څه شو ستا ایم پی اے توپ څه شو نن هغه د ملک منسټران او وزیران چې اسمان به په ګټو وشتو نن ته څه شي جوړ نو زما عزیزانو په دې کائنات حکومت صرف د خدای دی ګوره د بل چا نه دی اب بیا خبره ده چې دا بې ضمیره قوم او دا د عقل نه پاک قوم چې دی دا د شاورلیټ پرزی دی پارا مشینری فٹ دی پارا مشینری پرون چې دوی یو قسم خلقو ته ټوکرای ټوکرای کېده نن مغه قوم وګوره بل قسم خلقو ته ټوکرای ټوکرای کی داسې قوم د دې قابل دی چې سیلاب تراشی او سمندر ته وغورځي په اخباراتو کې خیر مقدم شروع الله په خیر راغله نو زما عزیزانو کم خدای بیگامی او تانیدار ته وی چابل اورس په کوواټ کې دی یو وزیر واده نو وزیران روټای لتله نو پولیس په دې لار لګیاو دا د فروټ والاو گاډي زغلول غریبان الکه ولی ویلی کوواټ کې د منسټر واده دی منسټران شاهان روان دي شاهان نو اسنه چې د گاډو والاو باندې نظر نه لګي نو مالغه خدایم هلاک کچې چا پیدا کړی دانن چې دوی منسټران دي د دې غریبو په ووټ منسټران شي نو هغه غریب دی بیګاله بچو ته روټای مونږ غټي او دوی د کوواټ چرګانو خوراک ته پلار رواني کدا قوم د سړی بچی وي نو آینده د پاره به د دې خلکو په مخ متیاز نه وکړي او د دوی مخ ته به نه وکړي یو وزیر دې دلته په صدر کې اوسېد دا علاقه هغه سره و نو دا هغه ته چې وګورې دا د پوزې او د زنې سرې جنګېږي داسې هغه چېرته پریس مرس ته خبرې کولې خو چې اطلاع ورغلې ده که نه بېهوشه شوی دې قوم هغه خلقو ته به زمبای زمبای کېده نو زما عزیزانو تر څو پورې اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه چې دي ستاسو عاملان دي ستاسو عملونه دا ستاسو حکومت دی کما تکونون یعمر علیکم څنګه چې یی داسې بدر باندې حکومت راځي الکه تاسو په ایمان وای په دنیا د خدای کې چرته خرا استا واده شوی ده په دې خو پوهیږئ کنه د خرې واده سره شوی ده
د خره واده چا سره کی خر سره مونږ خو خري خرونو ته ودیږو سبا به بیا ګورئ تاسو به خرونو ته ودیږئ بل سبا به بیا ګورئ بل سبا به بیا ګورئ بل سبا به بیا ګورئ نو زه خو دا وایم چې هغه رحمان بابا بیمارو ډاکټر ته چې ورغلی هغې نبض لیدلی ته د عشق بیماری ده دې نه توبه وباسه نو هله به جوړېږي هغه ورته ویل چې دې نه خو توبه نه وباسم هغه ویل خدای دې نور زیات کا نور زیات شي نو دی اوس را روان دی او په تصور کې خپل محبوب سره مخاطبه کوي ورته وایي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا خبرداوی چې د حال تر دا بتر وی چې دې نه دې خدای نور نه جوړه کې ډېر ښه ځکه چې ته توبه نه وباسې مونږ چې دې نه زیات ذلیل شو مونږ کې د دې اهلیت دی مونږ د دې قابل یو نو عرض میں داو چې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کوم زما انجام به سبا له څه دا یې چاته پته نشته په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي اسباب د کلونو بنه جوړه دم امیدم سودا پکې وما تدری نفس بأي ارض تموت الله فرمایي چې اس نفس تا د دې علم نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي زه به چرته مړ کېږم ما نه به سا کم ځای وځي هېڅ چاته دا پته نشته تاسو ته بادشاهانو د زمانې ته هېڅ چاته پته نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم تا او یو بوډا سړی پکې ناست اسرائیل علیہ السلام دی جلسے تراغه او دی بوډا ته داسې ډېر کته دی بوډا ورته ویلی چې صاحب دا څوک دی وی دا د مرګ ملائکه ده ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده د خدای خاطر وکړه دا د کته مې خوښ نه دي ما له ډېر روان روان ګوري او ما د دې ځای نه چرته بل ځای ته بوځه دا واقعه اوس کېږي په شام کې سلیمان علیہ السلام باد ته حکم وکړو دا بوډا یې راوچت کو د شام نه هندوستان ته راوړ اسرائیل نے تپوس کو چې دی بوډا ته دی ولې داسې کته وی د وجې د ډېر تعجب نه د دې وجې مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح واله په هندوستان کې او بوډا ناست دی په شام کې او کل بل اوس 15 منټه پاتې دي هغه ټایم کې چې کوم خدای ښودلی دی 15 منټه نو تعجب مې کولو چې اے پروردګاره په 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته رسې خو سلیمانه د خدای وعده رښتیا دي ورپسې لړه شو او د هندوستان په ځمکه د بوډا نه سا قبض کړه